افغانانو ته په روژه کې څه کول پکار دي، څه باید وکړي، لا بلنۍ روژې باید څه شروع کړي. درنو لیدونکو سلامونه او په خیر راغلی. څو مهم ټکي در سره شریکوم، نو ضرور ویډیو تر اخره وګورئ. ما په خپل ځان دا 10 کارونه لازم کړي دي او له تاسو یې هم د کولو هیله لرم. لومړی د رحمتونو میاشت مو مبارک شه. دوستانو روژه خو به ټول نیسو او ښه په کلک عزم او ایمان به یې نیسو، خو دغه یو څو کارونه به لازم ترسره کوو. لومړی دا چې د خپل وس مطابق به د الله جل جلاله عبادت او بندګي کوو. دوهم د خپل وس مطابق به د خپلو ملګرو، دوستانو او هیوادوالو سره مرسته کوو. دریم د قرآن کریم د تلاوت او درسونو به ډیر کوشش کوو. څلورم د هیواد او ملت په اړه به د سیاسي مبارزې ناره اوچته ساتو. خدای مکړه دا لوی عبادت مو هیر نشي. پنځم د پنجاب د حاکم وحشت د جبر او ظلم په وړاندې به خاموش نه کیږو او په ډیر لوړ همت به خپل غږ اوچت کوو. شپږم په خپلو دعاګانو کې به د پنجاب او د پنجاب جیرو ملیشو ته د الله نه د هلاکت او زموږ هیوادوالو ته د نجات استدا غواړو. اووم د پاکستان د مرتد پوځ په وړاندې به د بلوچ بیلتون پالو او تحریک طالبان د مجاهدینو سره هم هر ډول همکارۍ کوو او په خپلو دعاګانو کې به یاد ساتو. اتم د خپل مور او پلار په مجلس باندې به خپل زړونه سکون کوو او له هغوی نه به د ځان او هیوادوالو په اړه دعا غواړو. نه هم د خپلو خویندو میندو او ښځو سره به د روژې په مبارکه میاشت کې پوره همکارۍ کوو. د کور په کارونو کې ورسره ضرور مرسته وکړئ. لسم د کور له میرمنو سره به د طعام په اړه بد اخلاقي نه کوو. که مالګې ډیره وي که کمه وي خو باید ستاینه یې وکړو او د صبر په لوی غره به څادر غوړوو. د دوامدارې صدقې لپاره دغه ویډیو شیر کړئ تر څو تر ټولو افغانانو او مسلمانانو ورسیږي. دغه ټولې خبرې زمانه وي بلکې د قاسم عمر وي چې ما له تاسو سره په ویډیو شکل کې شریکې کړې. پر دې هیله چې پرې عمل وکړئ. دا ټول کارونه په دې یوې میاشت کې په نظر کې ونیسئ، هېر یې نه کړئ. هغو لیدونکو چې تر اوسه زموږ چینل نه و سبسکرایب کړی، اوس یې سبسکرایب کړئ. نورې ویډیوګانې مو هم وګورئ. تر بیا چې په بلې ویډیو کې راځم، ښه وخت ولرئ. د خدای پامان.